بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی مو پر روغ او جوړ لره. ذبیح الله زاهد یم د تیر په سربیا هم د 12م ټولګي د بیولوژي څخه د هورمونونو تنظیم او فیډبیک میکانیزم تر سرلیک لاندې موضوع درته تشریح کوم. په تیر درسونو کې موږ او تاسو هورمونونه او عصبي لیږدونکي د کیمیاوي پیغام رسونکي په حیث باندې ولوستل او د هدې ترڅنګ مو په دې وپوهېدو چې هورمون څه ډول کار کوي او د هدف حجره څه ده. دا درې موضوعات مو په تیر درس کې ولوستل. راځو لومړی په دې بحث کوو چې هورمونونه او عصبي لیږدونکي د کیمیاوي پیغام رسونکي په ډول باندې آیا یوازې د اندوکراین سیستم و چې موږ تاسو د بدن فعالیتونه تنظیمول که بل هم داسې یو سیستم شتون درلودو چې د بدن د فعالیتونو تنظیم او کنټرول په برخه کې د اندوکراین سیستم سره همغږي کوله. ډېر ښه. عصبي سیستم هم د بدن د فعالیتونو کنټرول دنده پر غاړه لري. دوی یعنی اندوکراین سیستم او عصبي سیستم کیمیاوي پیغام رسونکي لري چې د اندوکراین سیستم په کیمیاوي پیغام رسونکي په څه نامه سره دی آفرین؟ ډېر ښه. هورمون. خیر سي آفرین. او د عصبي سیستم یا عصبي لیږدونکي په څه نامه سره دی؟ بالکل عصبي انتقالونکي په نامه سره دی. یعنی د اعصابو د سیستم کیمیاوي پیغام رسونکي دی عصبي انتقالونکي په نامه سره یادېدو. یا داسې حجرات یا داسې هورمونونه شتون لري چې هغه په عصبي سیستم کې د عصبي انتقالونکي او د اندوکراین په سیستم کې د هورمون په ډول کار وکړه. شاباس آفرین. اپینفرین هورمون و چې که چیرې د عصبي حجراتو څخه وڅڅول شي د عصبي انتقالونکي او که د ادرینال غدې څخه وڅڅول شي د هورمون په ډول باندې عمل کار. ډېر ښه. خیر سي. دویمه سوال به دا دسکه وکوم چې هورمون څه ډول کار کوي؟ ډېر ښه. پرین کله چې هورمون وڅڅول شي حجروي بهیر ته داخل شي د هدف په حجره پورې نښلي او هغه د هدف حجره د خپل فعالیت د کنټرول لپاره تحریکوي. راځو دې ته چې د هدف حجره څه ده. ډېر ښه. هغه حجره چې ټاکلې آخذې لري او هورمون یې د آخذو په واسطه پیژني او په هغو پورې نښلي هغه فعالیت ته تحریکوي. څه په نامه یادېږي؟ د هدف د حجرې په نامه یادېږي. نن راځو د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم لولو. آیا موټر لرئ؟ ډېر ښه. که موټر لرئ هغه د موټر پکه چې ځینې وخت په اتومات باندې ډول چلاندېږي او بیرته ګلېږي یا هم په یخچال کې ترموستات کله چې د هوا یخوالی ډېر شي ګل او که هوا د یخوالی کم شي بیرته چلاندېږي. که چیرې موږ او تاسې دې ته وګورو یا هم زموږ او تاسې په وینه کې د ګلوکوز د سطحې تنظیم دا د فیډبیک ښه مثالونه دي. راځو دې ته چې زموږ او تاسې په بدن کې د اندوکراین سیستم یا غدې هورمونونه په یوه ثابته چټکتیا سره څڅوي او که دا د تغییر وړ ده. له تاسو څخه مې وپوښتل چې آیا د اندوکراین غدې کوم هورمونونه چې ترشح کوي دا تل په یوه ثابته چټکتیا سره یا په یو ثابت حالت سره څڅول کیږي که تغییر کوي؟ ځواب دا دی چې اندوکراین سیستم یا اندوکراین غدې چې کوم ترشحات لري دا ثابته چټکتیا نه لري بلکې د هورمون چټکتیا د بدن د اړتیا نه مخې بدلون مومي. هغه عصبي تنبیه یا عصبي پیغام چې یوه غده دې ته هڅوي چې ترشح یا د هورمون ترشح کا په دې پورې اړه لري. یعنی هورمونونه د غدو په واسطه چې تولیدېږي کوم د دو چټکتیا یا ثابته نه ده نه بدلون مومي. هغه میکانیزم چې د یوې غدې فعالیت ته تغییر ورکوي هغه د هغو دپاره ښه مثال موږ تاسې منفي فیډبیک یا نیگیټیو فیډبیک ورته وایو چې ښه مثال یې په ژوندۍ بڼه موږ او تاسې د موټرونو هغه پکه ده چې کله موټر ګرم شي په خپله په اتومات ډول چلانده شي او کله چې موټر یخ شي بیرته ګل شي. یا هم په کورونو کې که تاسو یخچال لرئ په هغو کې ترموستات ته یې د زیات یخنۍ په وخت کې ګلېږي او د یخنۍ درجه کې کمه شي بیرته چلاندېږي. که چیرې د یوې غدې د هورمون ترشح د نارمل حالت څخه ووځي د فیډبیک په واسطه باندې بیرته کنټرولېږي. موږ او تاسو بیا د فیډبیک دپاره ښه مثالونه لرو لکه د انسان په بدن کې یا د انسان په وینه کې د کلسیم تنظیم یا هم د ګلوکوز تنظیم. که چیرې د انسان په وینه کې د ګلوکوز سطحه له 90 میلي ګرام پر 100 میلي لیتر څخه زیاته شي د هغو لپاره انسولین تولیدېږي تر څو د ګلوکوز سطحه ټیټه کا او که چیرې کمه شي بیا
څه شی ورته تولیدېږي؟ ګلوکاګون. ډېر خیر سي. د پیټ بیک په واسطه باندې د نارمل حالت رامنځته کول دي، د هورمون نارمل حالت، یعنی چې له زیات حد څخه یا له حد څخه زیات ترشح شوی وي سطح ټیټې وي، او که نه وي ترشح شوی ترشح کوي. دا د یخچال یا د موټر د یخچال ترموستات او د موټر پکه د پیټ بیک لپاره ښه مثالونه کېدلی شي. د منفي پیټ بیک په واسطه باندې د اندوکراین په سیستم کې د یوه هورمون ترشح د بل هورمون د غلظت په واسطه کنټرولېږي. یعنی که چیرې د منفي فیډ بیک په میکانیزم ته وګورو، هغه څه دی؟ منفي فیډ بیک. د منفي فیډ بیک په واسطه باندې د اندوکراین په سیستم کې د یوه هورمون ترشح یعنی څڅېدل یا فعالیت د بل هورمون غلظت یا ترشح سره کم کوي، کنټرولوي. ډېر د مثال په ډول باندې موږ او تاسو دلته یو مثال ورکوو چې TSH یا تایروید سټیمولیټینګ هورمون. دا که چیرې وګورئ په خپل نوبت سره د تایروید غده تحریکوي ترڅو څه شی تولید ترشح کا؟ تایروسین ترشح کا. TSH هورمون، تایروید سټیمولیټینګ هورمون، د تایروید غده ترشح کوي. څه شی کا؟ تایروید غده تحریکوي ترڅو څه وکړي؟ د تایروید د غدې د تحریک څخه مطلب څه دی؟ ترڅو تایروکسین تولید شي. ترڅو تایروکسین د TSH هورمون چې دی یو تحریکونکی هورمون دی، دغه د تایروید غده تحریکوي ترڅو تایروکسین هورمون تولید شي. کله چې د TSH هورمون ټاکلي حد ته ورسیږي، بیا دلته په دې وخت کې د نخامیه غده د TSH هورمون سره کم کیږي، کموي، سطح کموي. په دې اساس باندې د تایروید غده د نخامیه غده د TSH ترشح بندوي او د تایروید غده چې ده د تایروکسین ترشح دروي. په پوه شوئ؟ ګورئ موږ داسې وي چې د TSH هورمون په خپل نوبت سره د تایروید غده تحریکوي ترڅو څه وشي؟ ترڅو تایروکسین هورمون ترشح شي. کوم وخت چې TSH هورمون ټاکلي حد ته ورسیږي، په دې وخت کې د نخامیه غده TSH هورمون سره کم کوي، دروي، چې نور ترشح نشي. ځکه TSH د دې لامل شو چې تایروکسین سره کم شي، ترشح شي. کله چې د تایروکسین هورمون زیات ته ورسي، TSH وداري، یعنی د نخامیه غدې په واسطه باندې د TSH هورمون توقف کا. بالاخره چې کله د TSH هورمون توقف وکړه، د تایروید غده هم څه شی توقف کوي؟ د تایروکسین غده د تایروکسین ترشح دروي. هغه پیغامونه چې غده دې ته اړ باسي چې هورمون تولید کړي، دا بیا مختلف دي. کېدلی شي عصبي محرک وي، کیمیاوي محرک وي، یا هم هورمونونه وي. یعنی کېدلی شي د عصبي سیستم کیمیاوي پیغام رسونکی وي، یا هم د اندوکراین سیستم هورمونونه وي چې یوه غده دې ته هڅوي ترڅو څه وکړه؟ ترڅو یو هورمون ترشح کړه. د دې باندې تاسو وپوهېدئ چې د پیټ بیک په واسطه باندې یو هورمون د بل هورمون غلظت او ترشح کنټرولوي. راځو د پیټ بیک لپاره ښه مثالونه لرو. د انسان په بدن کې، د انسان په وینه کې د ګلوکوز د سطح تنظیم ته رسو. په نارمل حالت کې د انسان په وینه کې ګلوکوز باید څومره وي؟ آفرین. د نارمل حالت لپاره باید د انسان په وینه کې 90 میلی ګرامه پر 100 میلی لیتر وینه کې څه شتون ولري؟ ګلوکوز شتون ولري، چې دا یو نارمل حالت دی. اوس راځو چې د دغو ګلوکوز سطحه که چیرې له 90 میلی ګرام څخه په 100 میلی لیتر کې پورته کیږي یا کمیږي، په کوم میخانیکیت سره دا سطحه بیرته نارمل حالت ته راتللی شي. اول راځو په دې باید وپوهیږو چې د وینې په وینه کې د ګلوکوز سطحه په څو بڼو باندې، یا د ګلوکوز د سطحې تنظیم په څو بڼو باندې صورت نیسي؟ په 2 بڼو باندې، آفرین، یا په 2 ډوله. اول یې چې دی په ټاکلو وختونو کې منظمه غذا خوړل، دویم
د انسولین هورمون په واسطه باندې د انسان یا د انسان د بدن په وینه کې یا د انسان په وینه کې د ګلوکوز سطح تنظیمېدلی شي. انسولین هورمون چې دی دا د پانکراس د غدې څخه سره کم کیږي څڅول کیږي. د پانکراس د غدې څخه چې کله انسولین هورمون وڅڅول شي که چیرې د پانکراس غدو ته وګورو د پانکراس غدې په داخل کې نورې حجرې شتون لري یا ځانګړې غدې لري. پانکراس یو ډول ځانګړې غدې لري چې د څه په نامه یادېږي د لنګرهانز. ایزلیټس یا د لنګرهانز جزایر هم ورته ویل کیږي. د لنګرهانز جزایر د لنګرهانز جزایر چې دي دا په پانکراس کې ځانګړي غدې دي یا ځانګړي حجرې دي چې دا په خپله بیا لنګرهانز جزایر چې دي دا له دوه ډوله حجراتو څخه جوړ شوي. د لنګرهانز جزایر له دوه ډوله حجرو څخه جوړ شوي دي. که د لنګرهانز جزایر له دوه ډوله حجرو څخه جوړ شوي دي چې یوه ته الفا او بل ته څه ویل کیږي بیټا. الفا او بیټا حجرو په نامه یا حجراتو په نامه سره یادېږي چې الفا په خپله دنده سرته رسوي او بیټا خپله دنده سرته رسوي. الفا چې دی ګلوکاګون هورمون او بیټا چې کا انسولین هورمون ترشح کوي. راځو په انځوریز ډول باندې موږ او تاسې د انسان په بدن کې یا د انسان په وینه کې د کلسیم د ګلوکوز د سطح تنظیم ګورو چې د انسان په وینه کې د ګلوکوز سطح په کوم میکانیزم باندې تنظیمیږي. کله چې د انسان په وینه کې د ګلوکوز سطح لوړه شي. د ګلوکوز سطح لوړېدل څه معنا لري؟ یعنی له 90 میلی ګرام پر 100 میلی لیتر څخه زیاته شي. که چیرې 100 میلی لیتر وینه راواخلو په هغو کې د ګلوکوز سطح له 90 میلی ګرام څخه زیاته شوې وي نو دلته دغه د ګلوکوز سطح زیاتوالی چې دی دا د پانکراس څنګه کوي تحریکوي. په پانکراس کې موږ تاسو وویل چې د لنګرهانز جزایر دي چې د دوه ډوله حجرو څخه جوړ دي الفا او بیتا. کله چې د زیاتې سطح یا د ګلوکوز د زیاتې سطح په واسطه باندې د پانکراس لنګرهانز جزایر کې تحریک شول دلته د بیتا حجرې څه شی ترشح کوي؟ هغه انسولین ترشح کوي. کله چې انسولین ترشح شول انسولین د عضلاتو پر حجرو باندې تاثیر کا او د دې ترڅنګ په جگر باندې څه تاثیر کا. کله چې د عضلاتو حجرې څنګه کا په هغو باندې تاثیر وشي دغه ګلوکوز چې په د عضلاتو په حجرو کې د څه شي په واسطه د ګلایکوجن په ډول چې پولیپپټاید یا پولیسکراید دی یا څوک ماته کاندي د هغو په ډول باندې په حجره د عضلاتو په حجرو کې سره کم کیږي ذخیره کیږي او د دې ترڅنګ په جگر کې هم دغه ګلوکوز د ګلایکوجن په ډول باندې ذخیره کیږي. یعنی که چیرې د انسان په وینه کې د 90 میلی ګرام پر 100 میلی لیتر څخه اندازه د ګلوکوز زیاتیږي بیا د انسولین د هورمون په واسطه باندې دغه ګلوکوز سره کم کیږي دا د عضلاتو په حجرو کې د ګلایکوجن او همدارنګه په جگر کې هم د ګلایکوجن په ډول باندې ذخیره کیږي. که چیرې کم شي که چیرې د انسان د وینې په داخل کې یا د وینې په جریان کې د ګلوکوز سطح کمیږي بیا هم د دې مقابل کې یعنی د پیټ بیک په تنظیم ته وګورو هغه یو هورمون د بل هورمون په واسطه باندې سره کم کېدو کنټرولېدو. دلته چې کله د ګلوکوز سطح کم شي بیا د پانکراس غده د پانکراس د لنګرهانز جزایر بیا تحریکي هغه بلکې البته د الفا حجرات د الفا حجرات چې کله تحریک شول دا د ګلوکاګون په ډول په انزایم ترشح کوي یا هورمون ترشح کوي. دغه هورمون بل اخره څه شي کوي؟ دغه هورمون
په ځیګر کې چې کوم ګلایکوجن ذخیره شوی هغه تجزیه کوي د ګلوکوز په ډول بیرته څه کوي وینې ته سپاري ترڅو په وینه کې د ګلوکوز سطحه نارمل وساتل شي چې دغه مثال د فیډبیک لپاره یو ښه مثال کېدلی شي په انځوري شکل تاسو دلته ولیدو چې د ګلوکوز سطحه لوړېدل او د هغه بیرته نارمل کول په څه ډول صورت نیو تاسو ولیدو چې د هورمون د انسولین په واسطه د پانکراس د لنګرهار د جزایرو څخه د بیټا حجرو په واسطه ترشح کېدو او که چیرې سطحه کمیده بیرته هم د پانکراس د غدې د الفا په واسطه باندې د ګلوکاګون هورمون ترشح کېدو هغه په ځیګر کې ذخیره شوی ګلایکوجن څه ډول کوو شاباس تجزیه کولو او په وینه کې د ګلوکوز د سطحې د نارمل ساتلو لپاره استفاده کولو راځو دریم درس ته چې د کلسیم د سطحې تنظیم دی په بدن کې د کلسیم سطح څه ډول تنظیمیږي یعنی د انسان په وینه کې د کلسیم سطح هم تنظیم لري یا نورمال حالات لري چې هغه 10 میلی ګرام پر 100 میلی لیتر ده که چیرې په وینه کې د کلسیم زیاتوالی ولیدل شي د تایروید غده یا زیاته شي د تایروید غده تحریکوي یعنی کلسیم څه شي کلسیم چې دی هغه تایروید غده تحریکوي ترڅو څه شی تولید کا کلسیتونین د کلسیتونین هورمون تولید شي نوموړی هورمون د دې سبب کیږي چې د وینې څخه کلسیم جذب او د هډوکي په حجراتو کې ذخیره کا که چیرې د کلسیم سطح کم شي په وینه کې دغه لپاره بیا د پاراتایروید هورمون ترشح کا د پاراتایروید غدې څخه د تایروید غدې څخه د پاراتایروید هورمون یا د پاراتایروید غدې څخه چې کوم هورمون څه کیږي دا په درې ډوله بیا عمل کا په درې ډوله میکانیزم سره بیرته د کلسیم سطحه په وینه کې سره کم کوي پورته ځي کمول خو د کلسیتونین هورمون په واسطه باندې وو چې د هډوکي په حجرو کې څنګه کو ذخیره کو بیرته پورته کول یې بیا د پاراتایروید هورمون په واسطه باندې صورت نیسي چې درې میکانیزمونه د هډوکي حجرې ماتېږي او کلسیم وینې ته بیرته ورکوي همدارنګه پښتورګي دې ته اړ باسي چې د یوریا څخه کلسیم راپورته کا جذب یې کا او پاراتایروید هورمون په واسطه بدن کې ویټامین ډي جوړیږي ویټامین ډي چې کله جوړیږي دغه د کمولو لپاره کلسیم ته ضرورت شتون لري چې بیرته سره کم شي د کلسیم جذب صورت ونیسي راځو په انځوري شکل باندې دا هم د کلسیم د زیاتوالي یا دغه د فیډبیک یا دغه د میکانیزم نورمال ساتل ګورو کله چې د کلسیم سطح لوړ شي د تایروید په واسطه باندې چې کلسیتونین هورمون ترشح کی کلسیتونین هورمون څه شي کا کلسیم جذبوي لوي څخه او په هډوکو کې زیرمه کوي او که چیرې د سره کم شي د کلسیم سطح کم شي بیا د پاراتایروید غده د پاراتایروید هورمون ترشح کوي چې دغه پاراتایروید هورمون چې تایروید غده چې د انسان د قصباتوري دواړو خواو ته شتون لري او د تایروید په غده کې پاراتایروید غده شته چې هغه د پاراتایروید هورمون ترشح کوي د پاراتایروید هورمون بیا په درې ډوله باندې یا میکانیزم یا په درې میکانیزم باندې د کلسیم سطح په وینه کې لوړوي په حجرات د هډوکي په حجرو کې ذخیره شوی هورمون حجرې ماتوي هورمون د هډوکي په حجراتو کې ذخیره شوی کلسیم تاسو استفاده کوي چې هغه د هډوکي حجرې ماتوي او کلسیم وینې ته ورکوي دویم چې دی پښتورګي دې ته اړ باسي چې له وینې څخه څه شی را جذب کا د وینې څخه کلسیم جذب کا او د پاراتایروید هورمون په واسطه باندې د ویټامین ډي ترمیم شروع کی یا د ویټامین ډي جوړېدل شروع کی چې دا بعد کونمه یا نور غړي د هضم د جذب اړ باسي چې کلسیم جذب کا په دې ډول باندې د وینې کې د کلسیم د نورمال حالت رسي رڅو کلسیم څه دندې لري اول دا چې د عضلاتو د انقباض د عضلاتو د حرکت لپاره موږ تاسو په تیرو درسونو کې ویلي و هغه ډېر مهم دی د وینې د پړن کېدو مخه نیسي وینې کله کېدو ته نه پرېږدي د غاښونو او هډوکو په جوړښت کې برخه لري د عضلاتو او اعصابو د نورمال فعالیت لپاره اړین دی راځو د په دې برخه کې موږ تاسو درس پای ته رسیږي تکرار یا تشریح لاندې تشریح ته راځو موږ تاسو د هورمون تنظیم او فیډبیک میکانیزم ولوستو په دوه باندې وپوهیدو چې فیډبیک څه معنا لري یعنی د هورمون په واسطه باندې د انسان بدن کې د بل هورمون د فعالیت کنټرول ته فیډبیک ویل کېږي یخچال ترموستات لاغې څخه وروسته موږ تاسو په دوه باندې وپوهیدو چې یو هورمون کولای شي د بل هورمون تشویق ترشح هغه کنټرول کا په همدې مثال باندې موږ تاسو د هغو لپاره ښه مثالونه تشریح کړل چې د په وینه کې د ګلوکوز د سطح تنظیم د فیډبیک لپاره یو ښه مثال کېدای شي د پانکراس غدې دي چې هغه په داخل کې د پانکراس په حجرات کې په داخل کې لنګرهانس جزایر دي
چې د دغه جایزایر د دوه ډوله حجرو څخه جوړ چې الفا او بیټا. الفا یو ډول هورمون، بیټا بل ډول هورمون سره کوم تشریح کوو. کله به چې د ګلوکوز سطح زیاته شوه د بیټا هورمون به د بیټا حجراتو به انسولین ترشح کړ ترڅو ګلوکوز سطح کمه کا، ګلوکوز په د عضلاتو په حجراتو کې ذخیره او یا هم په ځیګر کې په ګلایکوجن باندې وړوي. او که چیرې د وینې په داخل کې یا د په وینه کې به د ګلوکوز سطح کمه شوه، الفا به ګلوکاګون ترشح کو ترڅو بیرته ګلایکوجن تجزیه او د ګلوکوز سطح پورته بوزي. همدارنګه د کلسیم لپاره موږ تاسو ویل چې د کلسیم تنظیم هم په وینه کې د پیټبیک لپاره ښه مثال کېدلی شي چې چیرې د پیټبیک د کلسیم سطح زیاتېدله څه شی کېدل؟ کلسیتونین هورمون په واسطه باندې هغه جذبېدو او په هډوکي کې ذخیره کېدو. او که چیرې د کلسیم اندازه په وینه کې کمېدله بیا به څه شی کېدل؟ آفرین، بیا به د پاراتایرویډ هورمون په درې میکانیزمونو سره بیرته کلسیم وینې ته ورکولو. دا و د موږ تاسو د نن ورځ درس په آخره برخه کې پوښتنې چمتو دي. پوښتنه دا شی دا وي، اوله پوښتنه دا وي انسولین د پانکراس د کومو حجرو څخه ترشح کیږي؟ اول تایرویډ، دویم پاراتایرویډ، دریم الفا، څلورم بیټا. دویمه پوښتنه دا شی دا وي په وینه کې د کلسیم د سطح لوړېدل د کوم هورمون په واسطه صورت نیسي؟ اول انسولین، دویم ګلوکاګون، دریم کلسیتونین، څلورم پاراتایرویډ. دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس چې د پوښتنې په اېرا کولو سره پای ته ورسېدو. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضر یم په متعال رب مو سپارم. الله تعالی عمل او ملګری شه.